خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې له 100 زیات طالب ترهګر وژل شوي او له 500 زیات مرګونی ټپیان شول. د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مشي په موکړه تازه او مهم خبر ته تیره شپه شاوخوا 1:20 طالب ترهګرو د باک ولسوالۍ په مرکز او ځینو پستو وسلوال بریدونه وکړل. مخکې له دې چې طالب ترهګر خپل هدف ته ورسیږي، د جګړې په ډګر خوست امنیه قماندان سمنوال سیف الله سرحدي په قماندا د پولیسو د شدیدو ګزارونو لاندې ونیول شول او له 100 زیات طالب ترهګر وژلو ترڅنګ شاوخوا 50 نفره مرګونی ټپیان شول. د دې ترڅنګ په جګړه کې د طالب ترهګرو د جسدونو د پاتې کېدو ور ایخوا ځینې مهمات او وسایط هم پاتې شوي. دا چې طالب ترهګرو د جګړې ډګر کې تل ملکي وګړو هدف ګرځولي، په بیګا شپه کې هم همدغه پنجابي ملیشو 8 تنه ملکي وګړي شهیدان او له 100 زیات زخمیان کړل. د یادولو وړ ده چې طالب ترهګرو له سختې ماتې خوړلو وروسته ګاونډي سیمو ته تښتېدلي دي او باک ولسوالۍ په مکمل ډول د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده او شرمېدلی دښمن په هیڅ صورت نشي کولی چې د خوست کومه سیمه کې خپل شوم هدف مخکې یوسي. همدارنګه خوست والي وایي تېره شپه خوست باک ولسوالۍ وسلوالو ترهګرو برید په شا وتنبول شو او د مال امنیتي ځواکونو په ولسوالۍ کې موجود دي. زموږ ځواکونه د سیمې د خلکو په مالتیا په میړانه له خپلې ولسوالۍ عوامو خلکو څخه دفاع کوي او د تېرې شپې په برید کې طالبانو ته زیات تلفات اوښتي دي. لیدونکو له غوږ نیونې مننه، ښې چاره.